کریم جنت د شکیب الحسن عمران طاهر او عماد وسیم ریکارډونه مات کړل. دا چې د هغو کوم ریکارډونه یې مات کړي دي څه توره یې بیا کړې ده. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په دویمه شلاوریزه لوبه کې کریم جنت په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه چې 15 ویسټ انډیزي لوبغاړي یې وسوځول او د خپل ژوند تر ټوله غوره توپ اچونه یې ترسره کړه. نوموړي نه یوازې دا په نړیواله شلاوریزه لوبه کې د خپل ژوند تر ټولو غوره توپ اچونه ترسره کړه، بلکې د شکیب الحسن عمران طاهر او عماد وسیم په څیر توپ اچونکي ریکارډونه یې هم مات کړل. کریم جنت د نړیوالو شلاوریزو سیالیو په هغه غوره توپ اچونکو کې راغی چې په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه ترسره کړې ده. نوموړي د ویسټ انډیز پر وړاندې 4 اورونو ترسره کړل چې د 11 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه د ایون لیویس، شیمرون هیټمایر، شیرپانی، رادرفورد او کیرون پولارد وکټ یې ترلاسه کړي او افغان لوبډلې بریا ته ورنږدې کړه. د غوره توپ اچونې په برخه کې افغان لوبډلمشر راشد خان بیا 5م مقام دی چې هغه په 2 اورونو کې د 3 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي وسوځول او افغان لوبډلې بریا ته ورسوله. خو تر نوموړي وروسته کریم جنت هغه افغان توپ اچونکی شو چې د الیاس سنی، سمیع الله شینواری، عماد وسیم، کیم پاول، ټیم سوتی، شکیب الحسن، مستفیض الرحمن، عمران طاهر او بنیشور کمار ریکارډونه یې مات کړل او تر هغه د ټولو غوره توپ اچونه ترسره کړه. د یادولو وړ ده چې کریم جنت د 2019 کال شپږیزې کرکټ لیګ کې هم په زړه پورې توپ وهنه او توپ اچونه ترسره کړې وه چې په دغه لیګ کې د لیګ د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. هغه د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې په ورځنۍ او شلاوریزو لوبو نوملړ کې شامل و، خو دا یې لومړنۍ لوبه وه چې د ویسټ انډیز پر وړاندې ولوبېده. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغه هم له دغه خبر څخه خبردار سي او افغانانو باندې وویاړي. مننه.